ड्रामो کې مکم کریکټر خوخي مطلب نیگیټیو پازیټیو هیرو مطلب اراده د شته مخ کې دتلو بتا ارشد چای والا हुए ما فرمان کسکر بته हुए ما چې اوسم داسې د بازار مازار د زمیا دغه ته نو مطلب د په ټیک ټاک کې زه دومره خلکو خوښ کړی ما چې مطلب د ما بیا نه پریږدي یو دوه درې ډرامې دي کنه یو خو امجدنوي صاحب سره ځان باندې مې ډېرې تجربې وکړې ستا د هیرولو هنر نه راځي. السلام علیکم ګرانو کتونکو زه مراد علي کاټلنګ د پرواز ټي وي لخوا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو راغلی یم سرداریاب 400 ته ستاسو ملاقات یو داسې زلمي سره کوو چې هغه زموږ د پښتو د فلم ټي وي سټیج یو ډېر تکړه اداکار یو ډېر ښه هنرمند جهانگیر خان صاحب همشکل دی. د دې سره تاسو ملاقات کوو د سره خبرې ترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا خپل مختصر غوند تعارف مطلب نوم د ځای لکه د مهمینه والو ته وخایا. بسم الله الرحمن الرحیم. زه چې کوم د سلیمان مینوم دی او د دې صدریاب اوسیدونکی ما او بس نور خو دا صدریاب 400 دغه ځای هم دغه ځای اوسیدونکی. تاسو شکل د جهانگیر صاحب سره ډیر زیات ملاویږي هغوی د پرسنالټي نه د هغوی د شکل نه د هغوی د اکټینګ نه متاثر یې کنه خوښ مو دی کنه ولې نه د وخت سره ډیر وخت نه زموږ چې کوم دی خوښ دی د ډرامو نه چې کوم دی زموږ خوښ شوی دی ډیر. تاسو اوسه پورې په شوبس کې کار کړی او کوم دی کړم دی نو په کم فیلډ کې مطلب په ټیک ټاک باندې په ډراما کې په فلم کې پس کې کار کړی دی کوم دی کړی او کار لکه په حال زه د ټیک ټاک په کیمرا چې زرا لمنو زه کیمرا چې کوم دی روچت کړم کنه لکه خلکو خوښ کړم او اوس چې کوم دی نو کار مې چالو کړی دی ان شاء الله او لکه خپل کوشش کوم غنه چې مخ کې ورګلاړ شم. نو پس کې کار کړی یو دوه درې ډرامې دي کنه یو خو امجدنوي صاحب سره او یو چې کوم دی دا دوه دي کدرې دي دلته شوقیان دي کنه مرګریم دي نو هغوی سره اوس لګیا یم کار ورسره کوم نه دي سره مې یو مکمل کړی ده او نور به ان شاء الله اختر نه بعد بیا کوو. مطلب ټیلنټ د پکشته دا خبره مې تاسو وکړه چې لکه ډیر کسان داسي سوشل میډیا روچت کړ زبرتا ارشد چای والا हुए ما فرمان کسکر بته हुए ما لکه سوشل میډیا ډیر زیات شهرت لور کو پای کې ټیلنټ نو څو وخت بعد غوي روک شو نو دغه هم چې لکه ټیلنټ د پکشته مطلب کول شي اکټینګ میکټینګ لګ ډیر دغه مې لکه پزان شته کنه ان شاء الله چې مخکې وبګلاړ شم کوشش وکوم لګه کوشش وکې نور د نصیبي خبرې دي او کوشش به زه خپل کوم مخه مطلب تاسو دا غواړئ چې موږ ته جهانگیر صاحب په شان عزت یو سړی زمو کی او بالکل او ما قشن عزت کوي زه چې اوسم داسې د بازار مازار د زمیا دغه ته نو مطلب د په ټیک ټاک کې زه دومره خلکو خوښ کړی ما چې مطلب د ما بیا نه پریږدي زه چې اوسم نو زه مخ پټو ما په دې سپورټي نو ټیک ټاک کې لګه دومره خلکو خوښ کړی موس ما لګه کار چالو کړی نو زه هم ان شاء الله په دې کې مې خوښ کې ډرامو کې یوټیوب باندې کنه نو ان شاء الله لګه امید مشته ده په دې کې مې خوښ مطلب اراده د شته مخ کې دتلو اراده مشته شهرت د څنګه لګي مطلب دا اوسنی جو نو کله چې ته چا نه پیژندل پدې کې څه فرق محسوسه بس پر خدا چې لګه مخکې لګه چا نه پیژندو کنه او اوس لګه دا اوس ډیرو خلکو پیژندو مطلب چې څوک د بازار ته لاړ شي څوک ما سره تصویر وباسه ما سره خبرو کوي څنګه فیل کوي نو بس خراب باندې لګي مزه کوي خراب باندې لګي لګه او مطلب شهرت د چانی خو او خوشحالي کې کنه سړی خوشحالي لګه مطلب د سی وخت چې بیا په داسې وخت کې تاسو سره څوک دومره مينو کی چې یا تصویر او یا مطلب تاسو سره غب شپ لګي نو په داسې وخت کې چې سره بیا څوک مينه مو کې نو بس دا به خیا ده او په ډرامو کې خو مې د ویلن کریکټر خوخي هیرو ګار مې خوخي خو لګه هیرو مطلب زه کول نشم کنه او ویلن کار کولې شم تاسو کا فرق کې د ډرامې چې ما سره کارو کنو کوي سره ولې نه او کریکټر به د ویلن کوي بالکل به د ویلن کوي نو زیات خلک خدا وی چیرې ما هیرو را لې ما غان وکړي ما دا وکړي بس ما کار د سیده چې لکه بس ما سره ویلن لګي کنه هیرو کار ما سره لګي نه او نه کولې شم کنه مطلب دا اخیره کې کتون کو تاسو میسج ورکول واړي بس خدای دې خوشاله ساتي چې څوک دا وخت مونږ ګوري او بس مزیدار ژوند تیروي په مینا محبت سره کنه او بس خوشاله اوسه بس چې هر څوک ګوره بس خوشاله اوسه مننه ډېر مننه سلیمان بھائی قدرمنو دا سلیمان بھائی چې د جهانگیر صاحب هم شکلو موږ سره خبرې تر وکړي غب شپ سره ولګو اوس په نزي اجازه غواړم هر چاته خوشاله اوسه آباد اوسه الله پامان.